د سهار د لمونځ څخه وروسته چې دغه څو کارونه څوک وکړي، دغه ذکرونه وکړي او دغه عملونه وکړي، نو د زړه په یقین سره دا ذکر وکړي یا دغه کم پیالونه چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم یاد کړي دي دا څوک وکړي، نو د دغه مؤمن بنده ژوند به الله تعالی جل جلاله بدل کړي، پریشانی او مشکلات به یې ورختم کړي، ګناهونه به الله تعالی جل جلاله معاف کړي او مشکلات به په خوشحالۍ سره بدل شي. دا پیالونه او دا کارونه یا دا ذکر دا د سهار د لمانځه څخه وروسته کیږي. اول دا چې یو ذکر راغلی دی، ابو ذر رضی الله تعالی عنه روایت کی، وای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، وای چې څوک د سهار د لمانځه څخه وروسته متصل قبل ان یتکلم، مخکې تر دې چې خبرې وکړي، خبرې یعنې نه دي کړي، د خبرو کولو څخه مخکې یو څوک دغه ذکر وکړي، نو د دغه شخص به الله تعالی جل جلاله مشکلات ور حل کړي او نه په ستنګۍ به الله تعالی جل جلاله په خوشحالۍ باندې ور بدلې کړي. لومړی ذکر داسې دی، لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. دا چې څوک وایي 10 مرات، لس واره پیغمبر علیه الصلاة والسلام لس ځله یاد کړي دي، لس واره یې ووایي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا فرمایي کتب له 10 حسنات، الله تعالی جل جلاله به د دغه شخص دپاره لس نیکۍ ولیکي، و محی له 10 سیئات، الله تعالی جل جلاله به د دغه شخص لس ګناهونه ورجي، لس ګناهونه به د منځ څخه ولاړ سي، ورمعاف به کړي الله تعالی جل جلاله، او ورفع له 10، او د ده دپاره به الله تعالی جل جلاله لس درجې ورکړي، لس درجې به لوړې سي د دغه شخص. وکان یومه ذلک کله فی حرز من کل مکروه، او په دغه ورځ به الله تعالی جل جلاله دغه شخص د هر مصیبت څخه وساتي. وحرس من الشیطان، او دغه سړی به الله تعالی جل جلاله د شیطان د وسوسو او د شیطان د تدبیرونو او میکرونو چلو فریب څخه وساتي. یو دا ذکر سو. او دویم ذکر حدیث کې راغلی دی چې الله جل جلاله یې بې د اوره څخه وساتي، هغه دا کلمه چې څوک د سهار د لمانځه څخه ووایي 7 ځله به دا کلمه وایي. اوس مخکنی ذکر خو به 10 واره چا وایه، دا ذکر که چیرې د سهار د لمانځه څخه وروسته څوک وایي یا دغه دعا وکړي یا دا کلمه ووایي، الله تعالی جل جلاله به همداسې ورسره وکړي، د دوزخ څخه به یې وساتي. اللهم اجرني من النار، یا الله جل جلاله ما د دوزخ څخه وساته. د سهار لمانځه څخه وروسته 7 ځلې دا ووایه. ابن حبان رحمت الله تعالی علیه په خپل صحیح کې دا روایت کړی دی، او دا روایت هغه راوړی دی چې ان النبي صلی الله علیه و آله وسلم کان یقوم، وی رسول الله صلی الله علیه وسلم به ویله بعد الفجر، د سهار د لمانځه څخه وروسته، والمغربي، او همداسې د ماښام د لمانځه څخه وروسته، اللهم اجرني من النار 7 مرات، یا الله جل جلاله ما د دوزخ څخه وساتي. 7 ځله به دا ویل. او دریم ذکر هم راغلی دی، یو دعا د صوبان رضی الله تعالی عنه فرمایي، وای کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا انصرف من الصلاة، وای کله چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د لمانځه څخه راستون سو، یعنې لمونځ بیا خلاص کړي، د لمانځه څخه فارغه سو، نو استغفر الله 3، 3 واره به استغفر الله ویل، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. دغه څخه بیا وروسته بیا دا دعا کوله، لکه نن سبا چې موږ هم په مسجدونو کې د علماو څخه اورو چې کوم وخت سلام وګرځېږي نو دا دعا کوي،
اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د استغفر الله چې به 3 ځله وویل بیا به دغه دعا ویل اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. نو دا دعا په حدیث کې د سهار د لمانځه څخه وروسته سته. او بله دعا داسې ده عن ام سلمة رضی الله تعالی عنها قالت ام سلمة رضی الله تعالی عنها فرمایی وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول و نبی علیه الصلاة والسلام چې ویل به اذا صلى الصبح کله چې به د سهار لمونځ وکړي حين يسلم کله چې به سلام وګرځاوه د سهار د لمانځه نو دا دعا به کوله اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. یا الله جل جلاله ستا څخه د نافع علم غوښتنه کوم، پیدمن علم راته راکړې او حلال رزق راته راکړې، حلال رزق در څخه غواړم او داسې عمل غواړم چې هغه قبول سوي. الله تعالی جل جلاله ته خو موږ اعمال کوو، ښه کارونه به کوو، که چیرې نه قبول سوي قبول نسي نو بیا فایدې سو. نو نبی علیه الصلاة والسلام به دا دعا کوله چې الهي داسې عمل توفیق راته نصیب کړي چې هغه قبول سوی وي ستا په دربار کې. نو الله تعالی جل جلاله دې موږ او تاسو ټولو ته د دې توفیق راکړي چې داسې عمل وکړو، داسې دعا وکړو چې هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت دعا وي، را نقل سوی د نبی علیه الصلاة والسلام دعا وي، معصوره دعا وي. هغه دعاګانې چې موږ کوو انشاءالله الله تعالی جل جلاله ته به موږ ځان ورسوو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.